راوړم بنه حصہ خبره واورئ په دې کال به د انټرکون مهمان خصوصي بل څوک نه وي هم هغه ګیبریل به وي هغه د ځانه چې لیونی شن جوړوي ښه کومه خبره دې وکړه ښه وس وایه دویمه خبره څه ده شابه وایه دویمه خبره دا ده چې څوک هم د ای بلډینګ جوړول مقابله کې پاتې جوړ شي هغې سره به ګیبریل خصوصي ملاقات کوي نو اوس که موږ دا وبایلل نو هیڅ فایده یا مطلب مو نشته دی خو که وهم ګټله نو غټه فایده به وشي چې څومره هم بایلل مو کړی دی هغې سر به راوګرځي ګیبریل سره ملاقات خو زمونږ غټ خواب لیدل دی سم غټ ارمان مو دی په زړه څومره د اعزاز خبره به وي چې هغې سره زمونږ ملاقات وشي هیرو د هیرو خبره دې په ګوته بدله هغه ډېر ښه دی هغه سره ملاقات به ډېر خوند وکړي ډېر خوندور ملاقات به وشي هغې سره ایبن په دې ډریګن خاکه محتاط اوسه لکه چې ګیبریل داسې یو ډریګن مخکې لیدلی و د کوم خاکه چې تا د ډریګن اغوستې ده نو هغه دې بچ شوی و نو خپل خیال ساته ګورې چې ستا د جون ذریعه دا ډېر شي پوسټر جوړول دي دا کوم چې ښکاري دا خو دې وه هو دا دې ووې اوه مړه دا زما او که نه دا زما ذریعه خو نه ده بلکل نه ځکه چې دلته اوس لږ بات اوسئ تاسو ټول زما ملګري یئ نظر واورئ مقابلې ګټلو لپاره خپله توجه په ځای وساتئ ما چېرته ګټلې ده ما خبرې او له په دې کار خو راسره د ریبل هم دی مشکله ده نو بنیادي ډول د ګټلو هېڅ چانس نشته ما ته خو څه نه ښکاري چې موږ وګټلو ولې هېڅ هم ناممکن نه دي هر څیز کیدی شي چې وغواړې لږ محنت وکړې څه تیاری وکړې خو ګوره که نه مسلسل بایلو بالکل پی تر پی داسې سوچ مه کوه اولivia دې هر څه ته مه ګوره چې څه موبایلوي دي دا مشکلات دي او هر وخت ته هر یو شان نه وي هر څه بدلېږي تازه کېږي څه پته لګي دا پیروس وکړي دومره تیاری ونه کړي او موږ ډېر تیاری وکړو هر څه مو کړي وي او موږ وګټو ښه اوس ځانه دانشه مه جوړه سپینې خبرې دې شروع کړي صبر صبر یو منټ صبر لږ ودرېږئ ټول موږ غلط سوچونه شروع کړي دي بلډینګ جوړولو مقابله کې څه جوړول نه دي بلکې څه ګوره داسې څیز جوړول غواړي چې موږ د ججانو هغه کوم سوچ دی توجه ده هغه حاصله کړو موږ داسې څیز پکار دي موږ څه کول پکار دي بیا ووایه که نه اوسه پورې لا موږ صحیح سند نه دي جوړ کړي هېڅ موږ صحیح نه دي جوړ کړي مزیدار څیز جوړول پکار دي اوس خو لا موږ آتشبازي څیز لګیا یو چې دا ختم کړو بیا سوچ کول پکار دی چې څه بل څه مزیدار څیز جوړ کړو دپاره څه جوړول پکار دي چې دا پر څه په مزیدار څیز ولاړ دا د ججانو او خپله ځان ته توجه حاصلول لپاره خطرناک هیرونکی څیز جوړول پکار دي که زه ووینم چې راشئ دښمنان څیز جوړ کړو ځکه چې دښمنانو خلک ډېر یېرېږي انډرمین به بیا ښه نه وي زه خو د ژوند د سرو څیزونو نه سوا د انډرمین نه یېرېږم دا دواړه په خپل ځای ډېر خطرناک څیزونه دي هر یو له وخت راتلی شي بیا خو ته هم په خوایېدو موږ هم څه وېرولي وو ډېره په تېراسه کړې وو آیډیا راځه چې زه زومبي جوړ کړو څه مو خیال او که نه ښه خیال دی دی زومبي خو ځانه بلاګان خوړل کوي او که نه دا خو ځانه غټه بلا ده صحیح ده مونږ ورته خو بلکل تیار دی ته زومبي جوړول تیار او که نه زموږ اولنۍ تېره ده چې په څه سوچ کولو خپل منځ کې مشوره کولو فیصله مو وکړه موږ دپاره داسې ښکاري چې د جدي پیل مقابلو دپاره موږ بلکل تیار چې څه هم پکار دی هغه موږ سره راسره دي څه دنیا به ورانه شي که لږ نور داسې اتفاق وکړو مشوره وکړو لږ سوچونه وکړو راځئ چې لږ نور سوچ وکړو که نه موږ خو ښه تیار یو موږ خو نه شو بایللی موږ خو تیار یو موږ خو نور نه شو برداشت کولی نور دا بایلل نه شو برداشت کولی دا پرې ښه ځان ورته تیار ساتو ښه په همت سره حوصلې سره راځئ دننه راننوځئ رایوځئ شي شابه د تیاري کولو همت نه 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 تیار کولو همت دی نه نه دا خو بیا هغه شی شو ښایي به پرېږده دا خبرې پرېږده نن پورې ویم ښه 1 2 3 زما ټیم او زما ټیم یو ټیم راځئ چې تیاری شروع کړو